ټولو ملګرو ته ویم خاص کر کم خلق چې هغوی سوشل میډیا استعمالوي، کم خلق چې هغوی د بل خلاف په هر میدان باندې آواز پورته کوي بغیر د دلیل بغیر سره جواز نه، دا هغوی له مزه ورکوي، دا هغوی له خوند ورکوي چې مسلمان خفه کم زه مسلمان ته تکلیف ورسوم، مسلمان باندې الزام زه ولکوم، د مسلمان زه ته زه درد ورسوم، هغوی دې په کولاو غوږونه واوري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي یزید بن شجره الرهاوی رضی الله عنه امام حاکم المستدرک کی دا روایت نقل کړي به اسناد صحیح الاسناد روایت. یزید بن شجره الرهاوی رضی اللہ عنہ یو پیر یو جہاد میدان کے صحابہ کرام ته خطاب کو چونکہ دے امیر د لخر دے په شام کې الته یو ځای کې معرکه کې د معاویه رضی الله عنه ر طرف ته امیر مقرر شوی دی، هغه ته یو خطاب کوي بیان کوي خپل لخر ته وګت بیان کړی دی او بیان ز ټول نقل کوم دلته صرف مقصودی جمله نقل کومه. خلکو ته سوي خلکو ته وی انکم مکتوبون عند الله باسمائکم وسیماکم، اے خلکو ګوره تاسو د الله په نزد لیکلی شوي وي، ستاسو نومونه لیکلی شوي، ستاسو نښې لیکلی شوي دي، ستاسو خایست او بشکلیم لیکلی شوي ده، ونجواکم ستاسو جرګیم لیکلی شوي دي، ومجالسکم ستاسو مجلسونه لیکلی شوي، فلان فلانی ځای کې کینی پاڅي وغیرہ دا ارس لیکلی شوي دا حدیث واورئ په غور سره واورئ. فاذا کان یوم القیامت نو کله چې ورځ د قیامت شي قیل یا فلان هذا نورک، ورځ د قیامت چې کله قائم شي اعلان به کېدلی شي یا فلان اے پلان کیا هذا نورک دا ستا رڼا د وایله، و یا فلان لا نور لک بل کس ته به آواز کېږي یا پلانیا ستا رڼا ګورې نن نشته دلته. بیا وی وَإِنَّ لِجَهَنَّمَ سَاحِلًا كَسَاحِلِ الْبَحْرِ، د جهنم یو غاړه شته دی لکه د دریاب چې څنګه غاړه ده، د جهنم غاړه شته دی لکه څنګه چې د دریاب غاړه ده. فی هوام وحیات، پای کې حشرات دي، زندسر دي پکې، ماران دي پکې، کالنخل د کجورو په شان ته دنګ دنګ ماران دي پکې، وعقارب کالبغال او لړمانان پکې دي د قشرو په شان ته غټ غټ. فاذا استغاث اهل جهنم، وای کله چې دا جهنميان پریاد وکي الله ته چې الله منګ ردی مصیبت تل اخلاص کا. فاذا استغاث اهل جهنم، کله چې پریاد وکي جهنميان ايخفف عنهم شدیول العذاب لک آسان کلیش، درخواست پوي کی الله ته یا الله دا عذاب لک آسان کا. قیل وہ تویل شي اخرجوا الى الساحل، بس دی جہنم دی غاړې ته وځئ، د جہنم دی غاړې ته لږ وروځئ، دونه اجازت په میلاو شي. فیخرجون، نو هغوی به د جہنم دی غاړې ته راوځي، نو تاخذهم الهوام بشفائهم ووجوههم، دا حشرات چې کومه تري دا زندسر زهریله ځناور دا په دې شونډو پسې ونخلي، په دې مخونو پسې به ونخلي. وما شاء الله، څومره چې د الله خوښوي بیا به هغوی بیرته دری شدی با منډ کی. فیستغیثون فرارا منها الى النار، دی با پریاد وکي الله تا او تختی باندې بیرته ورته وتختی چې دینه خدا اور خده ورته بیرته وتختیږي.